قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو د کابل له کوټې سنګینه تاسو ته سلامونه او احترام او درناوی وړاندې کوم. زه د سروش کتاب پلورنځي کې یم. دا ټوله دا سیمه داسې ده چې ټول دلته کتابونه پلورل کېږي. په دې ټولو هټیو کې راځئ دا به وګورو یو ځل چې دا ما اورېدلي چې ډېره ښکلې کتاب فروشي ده یا کتاب پلورنځی ده. یو کتاب خو مې همدلته پیدا کړ، د سره بیرغ زوال، د خلقو پرچم اختلافات، د څوک د څېړونکی او راټولونکی اجمل اټک یوسفزی. اوهو دا خو زموږ ډېر پیاوړی شاعر او ترانه جوړونکی د کامې ده. فرهاد سلام علیکم صاحب، جوړ په خیر څنګه یاست؟ دا د کامې ده، کاموال ده، دا ډېر پیاوړی شاعر. صاحب سلام علیکم. سروش صاحب تاسو یاستئ؟ نجیب الله زیرک یم، سروش کتاب پلورنځي. ډېر الله نجیب الله زیرک، ستړي اوسئ، په خیر راغلی. فقط لنډه پوښتنه مې کوله، څه وخت نه کېږي دغه تاسو دا پلورنځی لرئ؟ سروش کتاب پلورنځي تقریبا 2015 کال، نو 15 هغه 4 کاله خو 9 کاله شو. 9 کاله، ډېر الله ډېر الله. نو څه ډول کتابونه معمولا دلته پیدا کېږي؟ ډېر ادبي کتابونه دي، تخلیقي یا تحقیقي؟ لږ داسې یو څرګندونه وکړئ. سروش کتاب پلورنځي کې عموما پښتو کتابونه دي. پښتو کتابو کې بیا د ادبیاتو برخه کې تقریبا مکمل دي. کوم کتابونه چې دلته چاپ شوي یا پېښور کوټه کې چاپ شوي، پېښور اکاډمي د کوټه اکاډمي چاپ کړي هغه کتابونه موجود دي. دلته په افغانستان هر څه کې نور کتابونه چاپ شوي هغه موږ دلته راوړي دي. او ضمن کې د ارواپوهنې، تاریخ او سیاسي کتابونه هم دي. ډېر الله. یو دوه درې کتابه مخکې تاسو ته ما نومونه واخیستل، هغه اوس مې هېر شول چې ما ته ځکه لیکل شوي ول. یو د کیسه لیکنې کورس و کنه، هغه تاسو نه لرئ؟ هغه د تر اوسه نه ده چاپ؟ ایمل پسرلي کتاب ده، تر چاپ لاندې ده، تر اوسه چاپ شوی نه ده. او یو هم شعري ټولګه وه د نه پوهېږم ما یې نوم تاسو ته واخیستی، نیزار په نوم نشته هغه. هغه فعلا نوم سره خلاص شوی دی، عموما بازار کې ښه ښه ښه. او یو هم یو بل فکر کوم ناول و هغه چې یاد مې کړه تاسو ته، هغه هم تاسو نه درلود. هغه کوم ما ډېر پخوانی کتاب ده، اوس بازار کې موجود نه ده، پیدا به نه شي. ډېر الله. نو داسې امکانات شته ده چې ښه تاسو مجلې ورځپاڼې دا هم بیا لرئ دلته عرضه کوئ؟ پخوا هم عرضه کولې، اوس نشته. نشته. مجلې کم تعداد ده. دغه سروش یوازې همدلته ده که په نورو ځایو کې هم نمایندګي لري؟ نه، سروش کتاب پلورنځی یوازې په کابل د میرویس میدان کې ده، مرکزي. موږ اصلا خپرندویو ټولنه یو. کتاب چاپوو، کتابونه چاپوو. تقریبا دغه 8 کاله کې تر 200 ایمانه زیات پښتو کتابونه چاپوو. اوس نو که موږ خپل لیکوالان، شاعران یو مجموعه ولرو، یو ټولګه ولرو، دا راته چاپوئ؟ البته سیاسي نه. بالکل کوم کتابونه چې اوس موږ غواړو چاپوو هغه تر چاپ مخکې ګورو، هغه ارزوو، بیا کتاب چې کله وارزول ټول برخې سنجوو، بیا یې چاپوو. ډېره ده. ښه، نو دا یوازې تاسو په پښتو ژبه یې چاپوئ که دري؟ نه، موږ نشرات ټول په پښتو ژبه دي. ښه، ډېره ده. نو زه خو ولا ډېر خوشحاله یم چې نن له تاسو سره یم. ما دا کتابخانه ټوله ولیدله، واقعا ډېره غنیمت چې دغه کتابونه اکثرا ما چې دلته ولیدل دا په نورو ځایو کې نشته ده. هیله لرو چې وکولی شو ډېر تاسو ته راشو او خپلې اړتیاوې د ولایاتو نه د افغانستان، زه هیله لرم په کونړ کې، په پکتیا کې، په قندهار کې، په هلمند کې، دغه راز د افغانستان په شمالي صفحات او مرکزي صفحات دا پلورنځی تاسو هیر نه کوي. واقعا کتابونه ډېر په زړه پورې دلته. زه فکر کوم چې زه به غلط خبره ونه کړم چې دا بیې مناسبې دي. مهرباني وو، پښتو کتابونه نسبت په ټول نړۍ کې تر ټولو کتابو ډېر ارزانه دي، او دلته کیفیت یې نسبت پښتو کتابونه پېښور کې چاپېدل چې هغه ژېړ کاغذ و،
نو تقریبا نشر دا خو ښه ده چې دلته خپرېږي او دلته چاپېږي نو کیفیت هم لوړ ده ډېره ده ډېره زیاته مننه بیخي خوشحاله شوم دلته زه فکر کوم چې یو بل دوست د زمونږ صاحب سلام علیکم بیا د سره که زحمت نه کېږي دلته راسئ صاحب ښه اول وخت دې ځان راته وپېژنه جمال محمد متقاعد افسر د اردو یم ډېره ده ما ته ډېر اشنا ښکاره شولې ځکه مې ما خو خپله د وسلوال پوځ خبریال وم او اوس هم په د یوټیوب کې خو زه خپل نشرات کوم او په فیسبوک کې ډېر خوشحاله یم چې تاسو ګورم تاسو خوشحاله اوسئ تل خوشحاله اوسئ زه تاسو پیژنم زه د تاسو دفتر ته اطلاعات کلتور ته درغلی نظامي بخش ته او بل زه په دغه قطاعاتو کې مرکزي کې د جنګ په شرایطو کې د تعلیم و تربیې او د سیاسي چارو مسؤلیت نو بیا ځکه د تاسو دغه هم راپورټران بیا به یو نیم پروګرام له مونږ د عسکرو دا نو دلته څنګه کتاب اخلئ او که څنګه تاسو کتاب چاپوئ زه نه پوهېږم د ما کرکټر به څنګه وي زه 10 کاله زیاتو کم کېږي چې متقاعد یم خو له کتاب نه نه شکېږم زه چې خپل مشانو ته په کار سمه بیا په کتاب ورمنډه کړم هر څه مې بیا له یاده وتلي ډوډۍ مې هم له یاده وتلي نو دغه د سروش کتابخانه دوی د خدای نه ژوندي مرګانې بیا کله کله چې ما اړتیا کوم اثر ته پیدا شي دوی بیا دغه کوي را سره مرسته کوي لږ لږ د دوی له دغه مطبوعاتي پروګرام نه دغه ومه د تابع دغه نه برخې نه پوهومه خو نه خبر ومه داسې نو دا ښه دی یو مرجع ده لکه یو فرهنګي مرکز ما باندې یو چا داسې فشار واچو یو څه ولیکه ما خپل یادښتونه راټول کړل دېرش وړې غټې کتابچې وې ګډ وډ وو بیا نو د هغو غواړې چاپ کړې فشار زیات څه ما یو کال کېږي پې شروع کړې ده چې زه ښهتوب او بدتوب په خپل ځان باندې راوڅېړم عالمانو څه پې ویلي دي په دا بدتوب ما عرض دا و چې تاسو غواړئ دلته د کتاب د چاپ دا یې اوس رعایت چې دا کما ورسوه تر پایه ډېره زیاته مننه ټول مو ودان ژوندي اوسئ قدرمن دوستانو هیله لرو چې دغه برخه ستاسو خوښه شوي د میرویس میدان یا د کوټسنګي دغه برخې نه او دغه ښکلي کتابتون نه تاسو ته بیا هم درناوی وړاندې کوم هوسا بسیا او نیکمرغه اوسئ